أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين مخی آیت مبارکه کې د حق پټونکو د اهل کتاب يهوديانو د علماو باندې لعنت وکړلې شو چې دوی حق پټي دوی په تورات کې تحریف کړي دي نو پاو باندې لعنت بیان کړلې شو بیا داغوی د توبې د پاره درې شرایط ذکر شول اوس دې آیت کې فرمای چې کم علما د اهلی کتاب چې هغوی دا خپل عمل پرې نه ښودو توبه یې ونه ویستله دغه کفر یې کوو حق یې پټوو او په دې کې ولا مرګ راغی نو داو دپاره تخویف اخروي بیانوي چې د دوی انجام به څه د دوی انجام بیانولی کېږي تخویف دی د آخرت نه یره ورکوي فرمایي ان الذین یقینا هغه کسان کفرو چې دوی انکار وکړو انکار یې وکړلو انکار یې کړی دی او حق چې دی دا نه ښکاره کوي د نبی آخر الزمان نه انکار یې کړی دی او د نبی آخر الزمان کم علامات چې تورات کې راغلي دي هغه یې پټ کړي دي او د حق نه انکار کوي وماتو وهم کفارون او مړه شول دوی په داسې حال کې چې دوی کافرانو د حق نه انکار کوو او حق یې پټوو په دغه حالت کې دوی ته مرګ راغی اولئک علیهم لعنت الله په دې خلکو باندې لعنت د الله تعالی دی والملائکته او د فرشتو لعنت ته په دوی باندې والناس اجمعین او په دوی باندې ټولو خلکو لعنت ته چې دوی اهل علم علماو دوی سره د الله تعالی وحی موجود و چې د هغې مقصد د الله مخلوق ته رسولو دوی هغه پټه کړله او د الله مخلوق ته هغه ونه رسولو نو په دوی د الله هم لعنت دی ځکه د الله تعالی پیغام یې پټ کړی دی د فرشتو پې هم لعنت دی او د ټولو خلکو په دوی لعنت دی ځکه چې پوره دنیا د دوی د دغه کتمان حق د وجې نه محرومه شوله فرمایي چې دوی باندې لعنت دی لعنت ویلی کېږي د الله د رحم نه د الله تعالی د رحمت نه لرې کېدل د الله تعالی رحمت جنت دی نو د هغې نه لرې کېدل جهنم ته تلل دي نو فرمایي خالدین فیها دوی په دغه جهنم کې همیشه وي د الله د رحمت نه به لري نو په جهنم کې به او پای کې بیا همیشه وي لا یخفف عنهم العذاب او کم کس چې داغه خاتمه داغه مرګ په کفر باندې راشي
نو د دوی بیا عذاب کمیږي نه او نه د دوی عذاب ختمیږي. د دوی په عذاب کې بیا کمیدل هم نه او ختمیدل هم نه. نو فرمایي چې دوی په دې کې همیشه لا یخفف عنهم العذاب، نه به کمیږي د دوی نه عذاب، ولا هم ینظرون او نه به دوی ته مهلت ورکړلی شي چې زه خیر د تاسو یو چکر بل ووایي دنیا ته، بیا مونږ تاسو دوباره ګورو چې تاسو څه کوئ. دا مهلت پکې بیا نه میلاویږي، نه په عذاب کې بیا مهلت ورکولی کېږي. ینظرون یو معنی دغه هم ده، او که دا د نظر نشي نو دوی ته به نظر ونه کړلی شي. دوی د الله تعالی د رحمت نه لرې کړلی شوي دي، په دوی باندې لعنت دی، د الله د رحمت نه دا لرې دي. دلته کې وایي چې ولا هم ینظرون، ان الله تعالی به په رحمت سره دوی ته نظر نه کوي. و الهکم اله واحد، د دې آیت مبارکه نه د سوره بقره د دې حصے دویم باب شروع کیږي. دې کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د نبوت تعلیمات چې دي هغه ذکر کوي. نو په هغه تعلیماتو کې اولنې تعلیم د نبوت اولنې تعلیم چونکه توحید باری تعالی دی. دې آیت مبارکه کې د الله تعالی د توحید ذکر کوي. فرمای و الهکم او معبود ستاسو اله واحد یو معبود دی. ستاسو معبود چې دی دا یو معبود دی. دا د نبوت په تعلیماتو کې د ټول نه اولنې تعلیم دی. لا اله نشته دی لایق د عبادت الا هو مگر صرف هغه دی. هو ضمیر دغه الله تعالی ته راجع دی. الرحمن چې بے حد مهربان دی، رحم کون کې دی. الرحیم او رحم کون کې دی. دا آیت مبارکه دا یو داسې آیت مبارکه دی چې دې کې چونکې د الله تعالی اسماء حسنا هغه را جمع کړلی شوي دي. نو د دعا نه مخکې یا وروسته ویل دا د دعا د قبولیت لپاره هغه بهترینه ذریعه او وسیله ده. او فرمایي چې څوک د فرض مونځ نه پس هغه آی کې دا نه دی شامل. ان الذين كفروا یقینا ها کسان چې کفر کړي دي وماتوا او مړه شول دوی وهم کفارون په دې حال کې چې دوی کافران اولئک دا کسان چې دي علیهم په دوی باندې لعنت الله لعنت الله دی والملائکه او د فرشتو دی والناس اجمعین او د ټولو خلقو دی خالدین فیها همیشه وی پدې کې لا یخفف هرگز کم بنکړل شي عنهم العذاب د دوی نه عذاب ولا هم ينظرون او نه دوی له مهلت ورکړل شي. و الهکم او معبود تاسو اله واحد یو معبود دی لا اله نشته لایق د عبادت الا هو مگر هغه دی الرحمن بے حد مهربانه الرحیم رحم کون کې دی.
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला खैरि खल्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। परवरदिगार ज़ंग दानास्त बख़्पल दलबार के कबूल के। परवरदिगार मुंग ता कुरान पाक समझ बूझ रा नसीब के। नमर नमख के मुंग ता परवरदिगार पदे बांध अमल तौफीक राके। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।